خو کوم وخت چې په دغه مجلس کې کښېنستی فورا خوب پر غالب سو او بیده سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بل شي نکړم راويش مگر د لمر حرارت او ګرمي. سهار لمر راختلی راويش سو او ټول خلق تللی و. دغه واده هیڅ ونه لیدل. تقديري بل ورځ بیا واده دی. بیا یو هغه خپل ملګری ته وویل چې هغه شپه خو ما هیڅ ونه لیدل او نن واورېده ځکه بیده سوم. نن به ولاړ سم او ته زما پسونه ګوره. هغه ویل ښه دی. بیا چې راغلی د اول کښېنستو سره خوب پر غالب سو او بیده سو. سهار لمر ختلی راویښ سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوسو چې دا ودونه او مجلسونه زما د پاره نه دي ځکه هلته د فسق او فساد کارونه کېدل. خو ډېر د افسوس ځای دی چې تر نن ورځې پورې په ودو او شادیو کې دغه فسق او فساد دوام لري. فلمونه او عکسونه، ساز او رقص، اسراف او سیالي، لڅکالي او کفري موډونه دغه حرام کارونه د ودو شرط ګرځېدلي دي. نوې کور او نوې فامیل جوړیږي خو متاسفانه شروع او تعداوی په ګناهو او د الله عزوجل په نافرمانیو شول کیږي او بیا وایي اولاد مصالح او زما په خله نه دي. د ښځې سره می ژوند تریخ دی، په ژوند کې می خوشحالي نشته. وروره دا ته چې دغه ژوند د ځان لپاره خوش او اختیار کړي دا ستا د هغه ګناهو او نافرمانیو نتیجه ده. ته نه وینې کوم وخت چې آدم علیه السلام د هغه منع شوي درخت څخه خوړل وکړه څه ورته پیښه سوه؟ د جنت ته وایستل سو، د خپلې زوجې څخه په کلو کلو جلا سو. نن ورځ خلک د واده د نیک او مبارک نامه څخه استفاده کوي، د ناجایزه کارو وسیله ګرځوي. هر هغه واده چې په هغه کې حرام کارونه ونیسي واده نه بولي. هو په واده کې د انجونو د پاره د دریو ټکول حلال دي، خوشحالي مطلوبه او جائزه ده. زموږ دین د غم او مصیبت دین نه دی، مگر هغه مظاهر او مناظر، هغه کارونه او عملونه چې د فسق او فساد، د اسراف او سیالوی څخه خالی نه دي باید پریږدو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه مجالس څخه په الهي ساتنه سره وساتل سو او د هغه کارو د جملې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینې ساتل سوی دی یو بل بد عادت وو چې د اهل مکه په اصطلاح عادي او معمولی کار وو. هغه د عورت لسوالی وو. کله یو سړی لڅ پس ګرځېدی هم یې پروا نه کوله او دغه عادت د رواجېدو لپاره څو سبب وو. یو دا چې په پخوا کې د قریشو د طرفه یو څه امرونه پر خلقو صادر شوي وو چې یو د هغو اوامرو څخه دا وو چې پر کعبه شریفه څوک په خپلو کالو کې طواف نشي کولای ځکه په هغو کې ګناهونه کړي دي. نو د قریشو یو خاص قسم کالی و چې خلقو به هغه کالی د قریشو څخه رانیول او بیا به طواف کاوه. طبعا په دې کار کې اقتصادي او تجارتي ګټه هم و چې قریشو به خپل مال خرڅاوه. نو کم خلق چې به د باندې څخه مکه مکرمه ته راغله کبه هغه د قریشو کالی نه ورسره نو رانیولو ته به مجبور و. بیا به نو پر کعبه شریفه طواف کاوه او هغه څوک چې پیسې به نه درلودې چې کالی رانیسي نو به لس طواف کاوه. په دې لسوالي کې نر او شذ فرق نه درلودي. د ډېر جهالت څخه د حیوانیت درجه ته رسیدلی و. او د لسوالي د پاره بل سبب داو چې جزيره العرب په صورت عموم سره غریبان و، هر چا پوره کالی نه درلوده. نو په مکه مکرمه او عربو کې د عورت لسوالي یو عادي او طبيعي کار ګرځیدلی و. خو پر دغه سربېره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ کله نه لڅ طواف کړی دی او نه لڅ ګرځیدلی دی. الله عزوجل دغه بے ستری څخه ساتلی و. په عربو کې دغه لسوالي او بے ستری د هجرت تر 9 کال پورې دوام درلودي څو چې د مکه مکرمه تر فتح ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر حجۃ الوداع یو کال د مخه د حج په موسم کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مکه مکرمه ته ولېږي او ورته فرمایل خلق خبر ک چې تر نن ورځې ورسته به هیڅوک لڅ طواف نه کوي. نو څنګه چې د ټول بدن لسیده په مکه مکرمه کې یو عادي او طبيعي کار وو او هیڅ عیب نه بلل کېدی
اسلام. نو کوم وخت چې به خلقو کارونه کول، خاصتا یو څه درانه او مشکل کارونه لکه ځینې د خټو او بنا کارونه یا د ډبرو نقلول، نو به ځانونه لڅول، بالکل به یې کالي وکشه او کار به کاوه. یو خو به د ګرمۍ تاثیر یو څه لږ شو او بل به کالي نه څیرېده، او د دوی لباس یا کالي چی شو؟ فقط یو د اوږو پټو چې د کمیس کارې ځینې اخیستی او بل لونګ. نو یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ملګرو سره کار کاوه او د یو ځای څخه و بل ځای ته ډبرې نقلولې. ویل کېږي چې دغه کار د کعبه شریفې د بنا او جوړولو کار و او د کار ملګرو یې ټول ځانونه لسکړي و ځکه دوی کالی لږ درلوده. نو کوم وخت چې به ډبرې نقلولې، لونګ به خلاص کی او هغه به پر اوږه کښېښاوه او ډبره به پر هغه لونګ کښېښول، نو اوږه به د زخمی کېدو څخه وساتل شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه خپل ملګرو سره ډبرې نقلولې، خو هغه ډبره به پر لسه اوږه ایښول ځکه ځان یې نو لسکړي. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکاګانو څخه یو اکا ورته وویل: ای وراره، که دغه لونګ خلاص کې او پر اوږه کښېږدې د دغه ډبرو د آزار څخه به دې وساتي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لونګ د خلاصېدو اراده وکړه، یو دم بهوشي پر راغله او سترګې و اسمان ته شخې پاتې شوې. نو کار او د لونګ خلاصېدو دواړه پاتې شو. د الله جل جلاله په ساتنه پټ او مستور پاتې شو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ وخت نه دی لڅوي، که څه هم په مکه مکرمه کې لڅېده عادي او طبیعي کار، او همدارنګه د الله جل جلاله د طرفه ډیر لوی ادب ورکول شوی دی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوچنی او د ابو طالب په کور کې وو، څرنګه چې ابو طالب ډیر غریب او عیالدار وو، نو کوم وخت چې بخواړه راوړل شو، خواړه به لږ او خورونکي به ډیر وو. د ابو طالب لس اولاد وو، نو به څه پېښېده؟ معلومه خبره ده چې پر خورو به چور او حمله شوه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه نور هلکانو پر ډول پر ډوډۍ چور نه جوړاوه او حمله نه وهله، په انتظار به ناستو. کوم وخت چې به د ابو طالب عیال او اولاده د ډوډۍ خورلو څخه فارغ شو، نو به محمد صلی الله علیه و آله وسلم وکتل، کبه کم شی پاتې وو هغه به وخوري او کبه نو پاتې دغه سی وږي به ګرځېدي، او داسې ډېر پېښېده چې څو ورځې به وږي ګرځېدي ځکه د هغو څخه اصلا شی نه پاتې کېدی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خپل شو اخلاقو په سبب که څه هم وږي به وو، خو د نورو هلکانو پر ډول به پر ډوډۍ چور او حمله نه جوړول. څو یو ورځ ابو طالب په خپل و دې حالت ته متوجه شو چې دغه نور هلکان خواړه ځنې خلاصوي او محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته شی نه پاتې کیږي. نو یې خپل کورنۍ امر کړ چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته خواړه جلا ورکوي، ځکه دی علیه الصلاۃ والسلام د نورو هلکانو پر قسم پر ډوډۍ تلوار نه کوي او وږي پاتې کیږي، چې دا کار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ادب څخه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاق څخه یو هم صدق او رښتیا ویل و. په ټول عمر یې هیڅ د درواغو او مخالفه خبر نه ده کړې، که څه هم د کوچنیوالي او وړکتوب په حالت کې وو. دا هم هغه ادب دی چې د الله جل جلاله د طرفه ورکول شوی و. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر 15 یا په بل روایت شلو کلو ته ورسېدی، د فجار جنگ پیښ شو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه جنگ کې ګډون او اشتراک وکړ. د جنگ فجار یا حرب الفجار بیان خو مخکې درته کړی دی چې حرب الفجار وهغه جنگ ته ویل کیږي کوم چې په حرامو میاشتو کې پیښ شي، او حرامي میاشتې څلور دي: رجب چې دا یوازې میاشته، او نور درې میاشتې چې سره پسې دي ذوالقعده، ذوالحجه او محرم دي. په دغه څلورو میاشتو کې د ابراهیم علیه السلام په دین کې جنگ شروع کول او تجاوز کول حرام او ناروا و، خو د خپل ځان څخه دفاع جائزه او روا و. نو څرنګه چې د حوازن قبیله په دغه میاشتو کې پر قریشو حمله وکړه، نو قریشو ته دا جائزه و چې د ځان دفاع وکړي
نو په دغه جنگ کې چې حرب الفجار ورته ویل کیږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل کورنۍ او اکاګانو په ملګرتیا د مکه مکرمه څخه دفاع کول